السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین حضور زه سید برغه حقیقت نه زر بیا تاسو درانه حضور ته د ښکلي شانتي ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین حضور زمانه نه ویډیو په دې باره کې دی هغه د ځینو دوستانو په بار غوښتنې سره چې ګران محترمین دوستان دا غوښتنه کوي وای زموږ د موبایل سرعت ډیر کم دی معنی سپیډ چې موږ موبایل کاروو دغه ډیر په کم انداز سره کار کوي موبایل مو د جام کیږي موږ څنګه کولای شو خپل موبایل سرعت زیات کړو یعنی کوم سرعت چې استابق شي یعنی تیزوالی زیات کو مثلا موبایل ریم مو زیات او موږ سرعت نه لري مثلا یو اپلیکیشن نس کې انسټالول موږ موبایل څنګه وکړو چې هغه سرعت ډیر سي منه سپیډ ډیر سي هر څه چې کارو دغه کارولای سو نو ګران سم تاسو نو ویډیو په دې باره کې چې موږ څنګه کولای سو خپل د موبایل سرعت زیات کړو ان ګران سم تاسو دا ویډیو مسکیپ کوئ ویډیو تر پای پورې ګورئ کوم چې د موږ نو ویډیو خوښه شوی وي نو زموږ د انلاین پښتو فارسی یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان پر ورسره لایک هم کړئ چې راځه نو مخکې موږ تاسو نه ولې په پورې خوندوري ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. ګرام محترم دوستان د ویډیو د شروع کولو مخه څخه تاسو د سپک شانتي ریکویسټ کوم چې تاسو د ویډیو ته لایک ورکړئ ځکه چې تاسو ډیر دوستانو غوښتنه ده تر ډیر دوستانو پورې ورسیږي. نو ګرام محترم دوستانو موږ تاسو خپل د ویډیو په طرف ګران دوستانو د زموږ تاسو موبایل چې جام سي یعنی سرعت نه لري د سي جام کیږي سم کار نه سي اخستلې دا لسله وجه څخه کیږي اول ځل تاسو دا وجه وایم ګران دوستان دا وجه ده چې موږ تاسو خپل په موبایل کې ډیر اپلیکیشنان ډیر برنامې مناسب کړي تاسو ورته ګوري دونه برنامې نصب کړي دي هر برنامه چې موږ تاسو انسټالول نصبوي خامخا وایرس ورسسته هغه وایرس پکې ذخیره کیږي یا د یو کمپیوټر د وای فای د لارې د بل کمپیوټر سره وصلو یا د بل چا د موبایل سره وصلو له دغه وجه څخه د بل کمپیوټر وایرس راځي د بل چا د موبایل وایرس یا بل څوک موږ ته د زی پی ال لارې یو برنامه راستي هغه موږ تاسو انسټالو خپل موبایل کې نو د هغه د موبایل وایرس موږ تاسو موبایل ته راځي چې موږ تاسو موبایل کې هغه وایرس ذخیره سو نو موږ تاسو موبایل د هغه له وجې څخه د سي جام کیږي یعنی کمزوري کار کوي سم کار نه کوي که څه هم ریم زیات او کار یې لږ دی. نو ګران سانو موږ تاسو اوس څنګه کولای شو دغه سي اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کو چې هر څه برنامه چې په انسټالو چې هر څه پکې کو د ان کې وایرس هم پکې انسکفاته نسی نو ګران سانو دغه اپلیکیشن یو برنامه ده نو هغه موږ تاسو زو پلی سٹور ته ګران سانو پلی سٹور چې کړي بلاډ دلته موبایل سکیورټي به سرچ و موبایل سکیورټي دغه چې دغه سرچ ګران سانو دغه برنامه تاسو ته ګوري دغه برنامه ده دغه به موږ تاسو خپل په موبایل کې انسټالو دغه برنامه دغه اپلیکیشن لینک تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم ل ډیر وسایل ورڅ تاسو کولای شئ دغه اپلیکیشن دا برنامه تاسو خپل په موبایل کې انسټال کړئ تاسو ته ګران سره ته خپل په موبایل کې انسټال کړئ مې دغه برنامه ده دغه برنامه دا څنګه ګران سره دغه برنامه دا تاسو خپل په موبایل کې انسټال کړئ په دا طرز کې راځي کله چې موږ دغه اپلیکیشن دا برنامه تاسو خپل په موبایل کې انسټال کړئ سنو دا به موږ تاسو راځو دا برنامه به راخلاصو پر دا برنامه باندې به کلیک وکړو کله چې مو کلیک ګرانسانو دلته موږ تاسو ته څو پوښتنې موږ غواړي اوس تاسو په کوم وطن کې یاست هڅه اول ځل راخلاص کړئ خپل وطن مو خپل اتوماتیک ډول راځي او تاسو هم چینجولای شئ او لینګویج هر لینګویج چې تاسو ورکوي هغه سي لینګویج باندې کلیک وکړئ ټول لینګویجونه پکې شته خدای فارسی او پښتو دا نشته دا نور خارجي لینګویجونه پکې شته تر هر څه او انګلیش لینګویج دی بس انګلیش لینګویج او دغه پاکستان کې اس که په افغانستان کې اس پارځه کې اس د پکې انسټال کړئ بس پر دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ ګرانسانو کله چې مکلیک دلته درې خانې دا به موږ تاسو درې سره علامت دار کوي کله چې موږ درې سره ټیک مار کوي بیا پر الاوس آل باندې بیا به دلې کلیک وګران سره کله چې مکلیک بل ته وای سلیکټ یور ایمیل ادرس پر دا باندې تاسو کلیک وای تاسو موبایل کې چې هر څه ایمیلونه وو هغه ټول ایمیل ادرسونه راپورته کوي مثلا تاسو ته پر دې کلیک وای هر ایمیل ادرس چې تاسو انتخابوي هغه انتخابول شي مثلا زه دغه ایمیل ادرس انتخابوم پر تایید باندې کلیک وو کله چې موږ هغه ایمیل ادرس انتخاب کړئ دلته موږ تاسو خپل موبایل وس برنامه راخلاصيږي ګرام محترم دوستان تاسو ورته ګوري هلته زه غلط وم چې ما هغه کنټري انتخابوي هغه تاسو باید افغانستان انتخاب کړئ ځکه چې ما افغانستان انتخاب کړئ دا اوس دې ځای ته رالم که چې پاکستان چې انتخاب کړو هغه نه سره تلای یا تاسو په افغانستان انتخاب کړئ بیا هغه درې ټک مار پر ولګوي بیا دلته راسي خپل د جمیل آی ډي پر ولګوي بیا دا صفحه در خلاصيږي کله چې راخلاصو پر دغه سٹارټ پر دغه باندې به تاسو بیا به کلیک وای کله چې مو کلیک بیا پر دا کنټینیو باندې بیا به کلیک وای بیا پر دا د مجاز اس باندې کلیک کله چې مو کلیک راځي دلته موږ تاسو د موبایل انټي وایرس چالان دي تاسو ته ګوري په موبایل کې چې کوم وایرس شې می بس پر دغه اله پر تاسو ته راځي د لیک روانه ده
بیا پر دغه باندې تاسو کلیک وکړئ دا اپډیټ دی دا چې مو کلیک کړئ دلته خپل دا برنامه راځي به په اخر کې سره وای دلته راځي تاسو ته دا لیک خپل روانه ده او دا خدا سو او موږ تاسو خپل کار څنګه پر شروع کوو کار دا ګران دا برنامه په هر خانه کې چې کاری هغه برنامه را خلاصيږي او دا لیک ورسې ګران څنګه په دا ورسېږي دا خو اپډیټ څو ګرانسانو بس دا خپل پر حال باندې پرېږدي بس تاسو ټول دا بیا پر کلیک اوس دا دلته چې تاسو پر هغه چې کلیک تاسو موبایل کې چې کوم برنامه وي کوم اپلیکیشنان چې انسټال وي بس پر هغه باندې انټیوایرس شروع دي ګرانسانو تاسو دا انټیوایرس نو حال تر څو دا انټیوایرس باندې لیک روانه د سرخي او دلته د هر برنامه د هر اپلیکیشن چې انسټال وي له هغه څخه انټیوایرس باسي نو دا د خپل پر حال باندې پرېښوي تاسو ټول ګرانسانو دلته تاسو ټول پر دا ځګیدا بس هر اپلیکیشنان په برنامه کې چې څه انټیوایرس دغه څه د ټول انټیوایرس ته برنامه باسي اوس دا سودا روانه سو او دلته موږ تاسو راځو پر دغه صفحه باندې پر دغه ځای باندې بکلیک وو کله چې پر دې مو کلیک دلته موږ تاسو دغه صفحه د انټیوایرس د پلاټ پایت ورسګران بیا به زه ویډیو د شروع کوم د ډیر وخت حقیقت چیر دا تر پای پورې ورسیږي نو ګرامر سم د سم د څه وخت انتظار وروسته چې موږ تاسو انتظار ورته وکړو چې دا لیکه پای ته ورسېدی نو بیا دا صفحه موږ تاسو سره خلاصېږي کوم وغوښتئ چې بیا سرچینګ پکښې وکړئ بیا پر دغه سکین ډیوایس باندې کلیک ووهئ بیا هغه سرچینګ پر شروع کېږي بیا هغه انټیوایرس نه ختمېږي وار پار دا رقم او بل موږ تاسو دلته په دې ځای کې دغه ځای را خلاص وو که موبایل کې کوم اړیو کوم شی چې لږ دغه انټیوایرس درلودی هغه خانه موږ تاسو سره خلاصېږي موږ ته دغه خانه را خلاص وو پر دغه خانه باندې چې موږ تاسو کلیک ووهو دا صفحه موږ تاسو سره راځي کله چې د سبو پر د الاوز باندې موږ تاسو کلیک وو کله چې پر د الاوز کلیک دلته موږ تاسو راځو خپل هغه برنامه ته دا برنامه خاموشه ده به موږ تاسو یعنی اوف ته موږ تاسو اون بکو دا چې تایید پرو اون بکو بس فعال پرو ده دا اون څنګه څنګه بس اوس نو پر خپل حال باندې پریږدي راوځي تاسو ته ګوري بس دا اون سو داس بس پر انیبل باندې کلیک وای بس دا سره ته ګوري دا سټور برنامه بس دلته پښو ګرځي کوم ځای چې اوف دا پښو اون کی بس دا د انټیوایرس او شرط د ګران سره تاسو دغه غواړي چې انټرنیټ باید تاسو په موبایل کې به انټرنیټ وي دا د اوف دا به موږ تاسو اون کو بیا پر کنټینیو باندې به دام اوف دا به اون کو ګران سره دلته انټر پین یو پین ور واچاره کم فینج کوی تاسو راچوي یو د ادرس سره کوډ مو راچوي هغه چې مروج کړن سره و تاسو ګوري دا موږ تاسو په موبایل پر صفحه چې کوم برنامه دي د هغه برنامه راوړل دغه تاسو کوډ هم ورچولای شئ برته زینو تلم زده دا ګور دا برته ټیک مارس و دا د لوک خانه را خلاص و دلته تاسو برنامه ته کول په ورغار برنامه چې کول پوي بس پر هغه باندې ټیک ولګوي دا برنامه هم کول پیږي په دې کې خو موږ نه غواړو چې کول پی ګران سانو او بل پرداز بیا پرداز باندې تاسو کلیک کوئ تاسو دا خانه را خلاص دا غواړي بیا پر دا انیبل باندې کلیک کوئ پر دا کنټینیو باندې کلیک دا بل صفه موږ تاسو را خلاصي ګران سانو د ټول خلاص غنسانه و دا بل صفه مشترک خلاص و د جیم نشان باندې وي دا بل برنامه د نور شامل تاسو کې ثبتول شي دا هر څه تاسو پکې ګرځيږي او عمر ډېر خانه مشترک خلاصيږي بس مشترک کار شي غنسانه پر دا سکین باندې کلیک وي پر دا سکین چې مو کلیک غنسانه اوس دلته اپډیټ دا برنامه دي په نور باندې کار ملګری انسان دا نور چار څه چې تاسو کوی بس اپډیټ وي هغه ټول اپډیټ مثلا ناره برنامه کده موبایل او کدار شي بس تاسو کار کوی تاسو پر هغه سکین باندې کلیک وي تاسو موبایل کې کوم انټیوایرس او کوم شی خپل اوس ګوز ما د موبایل په ریکارډ کې د سیټینګانو یو فولډر دی او دا هغه انټیوایرس شروع دا هغه انټیوایرس ختموي بس موږ تاسو موبایل بس خپل ریم به در کم زیاتیږي اوس یو دا ټول خانه خلاص وي یو خانه پاتې ده بس په دا غزل کلیک وي دا یو خانه اوس خلاصېدو خپل خلاصې تاسو ته ګوري ور پر خانه چې انټیوایرس وزي د خانه ډیریږي د خپل بار ځنی را خلاصيږي بس دا اوس پر دې ځای بیا هم تاسو کلیک وي کوم پر دې ځای بیا کلیک دلته موږ تاسو ګوري تاسو اون چې ګر چشته پر دغه د بیټري والا پر دغه به اوف دا تاسو اون کې د دې لپاره چې موږ تاسو بیټري خپل بس دغه چې دا چې ماس انټیوایرس واخی وایرس واخی په دا خپل انټیوایرس نه ختموي پر دا ماشين حساب دی پر دا باندې تاسو وي دام لپاره وي تاسو په سونو وخت کې غواړي دوري په هفته کې په دوري ځار سونو وخت په سو به جمعنی چې دا انټیوایرس خپل پر شروع شي هر سونو ټیم تاسو ټاکي خدای ګران سره اوف دا ضرورت نه سديته دا بل مفسدی ته ضرورت نه نو موږ تاسو بس پر د پر دې اپډیټ باندې کلیک وای دلته مخ خپل انټیوایرس شروع کیږي یا پر دغه سکین باندې وای
په سکرین چې مو کلیک کړئ چې کوم وایرس او کوم شی مې پکښې وګڼسانو په لږ وخت کې به خپله دا وایرس شی مې ټوله ځینې ختمېږي. تاسو ته ګورئ به دا کار پر شروع کېږي خپله انټي وایرس ځینې ختمېږي. تاسو د وار په وار دا تاسو ګرانو خپل دا بل خانه ورکه سوه بس تاسو خپل په موبایل کې د هر ورځ به دغه ځای باندې کلیک کوئ بس خپل انټي وایرس ځینې ختمېږي او د موبایل سرعت مو وار په وار زیاتېږي. هر څومره کار چې تاسو پکښې کوئ د موبایل سرعت مو دغونه زیاتېږي خو دا چې انټرنېټ پکښې فعال وي. نو ګران محترم دوستان دا زموږ ستاسو نننۍ ویډیو کوم چېرته زموږ نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د انلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر سره مخکې نور داسې ناولدې په زړه پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو ګران محترم دوستان کوم چېرته زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوې وي لایک خامخا ورکړئ او په کمنټ کې هم ولیکئ چې ویډیو مو خوښه شوه او بل که کوم پوښتنه لرئ ګران دوستان تاسو په کمنټ کې راڅخه کولی شئ. والسلام.